الحمد لله ذي الوحدة والصلاة على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. لله الحمد. سنن افغانستان په اسلامي نظام باندې مکمل شایسته ده او په ټول هیواد کې اسلامي قوانین نافذ دي او فراس کې علما او شيوخ دي او د هغه مجاهدینو د هغه شهداو د یتیمانو د کندو ارزو به ان شاء الله ډیر زر پرسي. خو صرف یو شی دا غواړي چې موږ تاسې د رب ذوالجلال شکر ادا کړو. که چیرې الله تعالی له موږ څخه راضي وو په هیڅ وخت کې هیڅ قوت نه زموږ مقابله کولی سي او نه زموږ مقابلې ته درېدلی سي. د خپل ذاتي چې کم اختلافات وو هغه که د قومیت و د سمت و د لسان په لحاظ وو که په هر لحاظ وو باید چې له مابینه یوړل سي. هغه اتحاد و وحدت هغه ورورګلوي و دلسوزي په خپل مابین کې راماته کړو او په کونډو یتیمانو د شهداو وینو سره په دا رقم همکاري وکړو لکه څنګه چې اوله وعده کړې وه چې مکمل اسلامي نظام به وي او ټول افغانان په خپل هیواد کې به په ډېره خوشحالي او په ډېره ارامه باندې زندگی کوي. لله الحمد. امارت اسلامي هغه خپل عهد باندې هم ولاړ ده، هم یې په خپل عهد باندې پابندي کړې ده چې چاته امن ورکړی ده. بیا تر اوسه پورې د هغو په مقابل کې نه څوک درېدلی ده نه د هغه مال و سر او لا ته بیا تاوان رسېدلی ده. لله الحمد. د ټولو ډېره شکریا ادا کوم بالخصوص د فوید امینه چې داسې یو غټ کار یې وکړي چې هغه په ډېر وخت کې نه و سوی. نو له الله نه بیا هم غواړو چې موږ ته په خپل مابین کې د اتحاد د وحدت لاسونه سره یو کړو. نو انشاءالله العزیز کامیابي به الله تعالی خپله راولي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.